السلام علیکم څنګه یاست جوړ یاست کړای اوس په خیر یاست جوړ یاست وخت منظم ځای کوم ته چې لکه سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مچ څخه چې دغه اونکولوژي سم راخته په کې بایو مارکر یا ټومر مارکر سید راځي چې مخ ته ځو هغه کې مچ راخته دی کروموګرین په نامه باندې راخته دي په بل نامه هم کېږي سی جی ای په نامه سید سی جی اوس راځو چې د ډیفینیشن چې د سی جی ای ډیفینیشن چې مطلب چې تعریف چې په ګورو سره د خلاص کوم سید سی جی ای is a protein released by the neuroendocrine cells سی جی یو پروتین دی چې د نیورو انډوکراین حجرو لخوا خپره شوی یعنی د دې مطلب دا دی وایي دا کروموګرین چې دی دا یو پروتین دی څه وخت ریلیز کېږي چا سره ریلیز کېږي هغه نیورو انډوکراین سیل ورته وایي نیورو انډوکراین سیل به دې اوس مخ ته سر خلاص چې دا بیا څه شي سیده راځئ چې مخ ته ځو Neuroendocrine cells are found in many organs in the body and have a characteristic of the both nerve cells and cells that make hormones. نیورو انډوکراین حجرې د بدن په ډیرو ارګانونو کې موندل کېږي او په د عصبي حجرو او حجرو د دواړو ځانګړتیاوې لري چې هورمونونه جوړ کړي یعنې دا مطلب دا دی وایي د نیورو انډوکراین چې سیلز چې دي دا چې تقریبا پر هر اوضاع یعنی پر هر په جسم کې چې هر ځای یې اوضاع یا دغه یا په ارګان یې پر هغو باندې شته یا په هغو کې شته صحیح ده نو دا څه چمکي دا بیا کوم چې نرو سیلز دي یعنی کوم چې دماغي عصبي حجرې چې هغه یا ساده حجرې چې کوم چې د ګلند دې ته غدود وایي یعنی غدود کوم چې د غدود حجرې وي نو هغه دا خاصیت لري چې هغه دغه جوړ کړي هورمون جوړ کړي صحیح ده راځئ چې مخ ته ځو دا مې صرف د نیورو انډوکراین تعریف در وکړي صحیح ده راځئ چې مخ دا یوه جمله له بله درته وایم بیا به زه مخ ته به زه سره خلاصوم چې دا په چیش کې راځي صحیح ده کروموګرین is the major soluble protein co-stored and co-released with yani catecholamides and can be function as a true hormone by the giving rise the survival bioactive peptides یعنی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم کروموګرین چې دی دا یو میجر سولوبل دی یعنی په اوبو کې منحل کېدل یا منحل کېدونکی پروټین دی صحیح نو او دا کو سټوریج کار کوي یعنی د کو مطلب دا دی چې اول واري به یو شی سټوریج بیا دغه بعد به بیا بلي یعنی د هغه کښته چې کوم وي هغه ته کو وایي کېږي یا کو ریلیزډ دی یعنی کو مطلب دا دی چې د زه ورته وایم اوس مثال یو دغه دی زه ورته وایم چې اول زه وځم بیا به ته پسې راووځې یعنی د ده مطلب هم دغه دی چې دا اول واري یو بل پروټین وځي بیا دغه بعد کو ریلیزډ دی کار کوي یعنی دی تولیدېږي د چا سره هغه نو هغه پروټین ته وایي کېږي کیټاکولامینز په نامه باندې صحیح او د ده فنکشن دی یعنی د ده پروټین فنکشن دا یي چې دی فرو هارمون جوړ کړي یعنی هغه بیا څه مطلب دی چې بایو اکټیو پیپټاید جوړ کړي دا بیا په دې جملې چې بیا په بعد کې سم در خلاصوم چې په دې ټسټ کې راوړم پره بیا کنفیوزه کېږي راځئ چې مخ ته ګورو چې دا ټسټ مخصوصا د چیش دپاره کېږي او ولې دوی کوي صحیح ده راځئ چې اوس په دې جملې زه سر د خلاص کړم Measuring the amount of chromoglobin in the blood may help to diagnose cancer or other condition or if cancer has come back. په وینه کې د کروموګرین مقدار اندازه کول ممکن د سرطان یو بل حالت تخصیص کوي مرسته کوي وکړي چې سرطان بل ته رانشي د دې جملې مطلب دا دی اوس د دې کوم ځای کې چې ما لږ غلط کړی هغه به خپله سم واسه د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کروموګرین چې دی دا ټسټ زموږ په وینه کې یعنی دا تشخیص کوي یا دا موږ ته راښیي چې دا په جسم کې خو به سرطان نه وي په جسم کې به یو سرطان نه او بل دا سرطان چې دی یا بل کنډیشن یعنی بل حالات خو به نه یا بل داسې کومه مسله خو به نه یا چې دا کوم کینسر چې دی د دې داسې چې موږ کړی دی دا خو به د عمر پر ده راپورته سوی نه وي صحیح دی د دې جملې مطلب دا دی راځي کروموګرین is a type of tumor marker د سی جی ای ټیومر مارکر یو ډول دی دغه جمله ده دی وایي کروموګرین یو ټیومر مارکر دی ټیومر مارکر چې شو ماته څه وختې مې ویلي وه ټیومر مارکر هغه کیمیکل یا هغه مواد دی چې سمې حجرې او خرابې حجرې لکه سرطاني حجرې یا سمې حجرې نو هغه تولیدي دا کیمیکل یعنی دا کیمیاوي مواد تولیدي نو هغه ته وایي کېږي ټیومر مارکر صحیح ده نو دا دغه زړې جملې مطلب دی لکه دی وایي دا یو قسم کینسر دی یو قسم ټیومر مارکر دی صحیح ده راځئ چې مخ ته
ځو. اوس ګورو چې د دې دا په کومو کینسر کې پورته کېږي او هغه کوم کینسر موږ ته کیدای شي. اول کیدای شي موږ ته د نیورو انډوکراین نیوپلازمس په نامه باندې دا ټوټل ګلینډ چې یعنې ټوټل غدود چې په جسم کې که د ستوني غدود دي یا بل غدود دي یا بل غدود دي په هغه ټوله کې یو قسم کینسر جوړ شي، یو قسم سرطان جوړ شي. صحیح ده. راځئ بل نمبر په دوم نمبر کې ورته وایي کارسونایډ بیا یو داسې کینسر دی چې هغه سلو گروت کوي، یعنې کرار گروت کوي، غټېږي، خو هغه بیا په کوم ځایو کې لکه پروسټیټ سو، لکه کرویکس ورته وایي، لکه تایمس، لکه کډني، لکه لیور، لکه سکین، لکه خایې، ټسټیکل، لکه اوریز، لکه سټمک، داسې نور شیان، یعنې په دو اوضاعو په دو ارګن کې دی پورته کیدای شي. صحیح ده. راځه اوس ګورو پیو کروموسایټومس په نامه باندې کینسر کیدای شي. د درېیم نمبر دا بیا چې دا بیا اډرنلین ګلینډ ورته وایي، کوم چې دا د پښتورګو پر سر باندې یو دونه کوچنی ارګن دی، غدود دی، نو د هغه کینسر کیدای شي. راځئ څلورم نمبر میډولري تایراید کارسینوما کیدای شي. دا بیا څنګه کینسر دی؟ دا بیا د ستوني کینسر دی، دا د ستوني کوم د غدود چې دي د دې کینسر کیدای شي. شپږم نمبر پیچوټري ټیومر کیدای شي. پیچوټري ټیومر بیا دغه دی چې هغه په دماغ کې چې کوم هایپوتالامس دی د هغه لاندې یو غدود دی، نو د هغه کینسر کیدای شي. یا اسلیټ سیلز ټیومر کیدای شي. اسلیټ سیلز بیا په پنکریاس کې کوچني حجرې دي، نو د هغو کینسر کیدای شي. صحیح ده. یعنې په دا حالات کې یا په دا کینسر کې د دې دا رینج چې دی، دا کروموګرین چې دی، دا پورته کېږي. صحیح ده. د دې نارمل رینج چې د سی جی ای ټسټ هغه د 14.4 ګرام پر ملي لیټر پر دی. صحیح ده. او دا به موږ په څنګه معلومو، څنګه طریقه په معلومو د دې لپاره چې د هغه سره د سره یو جل ټیوب او یو سیرم به د سره یو کوبس ای 411 به د سره نور چې هر ماشین د سره او په هغه ماشین کې کېږي. او که غږونه و دغه دپاره بخښه کوي په یوازې پر دې شي باندې چاته کینسر نشي ویلی. صحیح ده. دا د علاج دپاره هم کېږي، د کینسر دپاره هم، د نورو ناجوړیانو دپاره هم کېږي. ولې که کینسر و د هغه دپاره بیا ته به شي که نور خدای